کله چې تاسو په لومړي ځل د ریاضي زده کړه کوئ، ځینې څیزونه مو د دې په څیر تر سترګو کیږي. 2 جمع 3 مساوي ده په 5. یا هم شاید تاسو 6 جمع 1 وګورئ چې مساوي په 2 کیږي، او یا هم 8 منفي 2 وګورئ چې مساوي په 6 کیږي. تاسو شاید له ځان سره داسې فکر کړی وي چې مساوي نښه په دې معنا ده چې له تاسو څخه ځواب غواړي او تاسو ځواب ورته ورکړئ. دلته د 2 جمع 3 حاصل څو کیږي؟ ګورو چې د 2 جمع 3 ځواب 5 کیږي، د 6 جمع 1 ځواب 2 کیږي، د 8 منفي 2 ځواب 6 کیږي. دلته ګورو چې ځواب سم نه ده. په حقیقت کې د تساوي نښه په دې معنا ده چې هر څه چې د کیڼ خواته ده له هغه سره مساوي ده. هغه چې د ښي خواته شتون لري مساوي ده په 5. په حقیقت کې هدف یې 2 جمع 3 ده چې کولی شو په دې ډول هم ولیکو. 5 مساوي ده په 2 جمع 3. کولی شئ داسې هم ولیکئ. کولی شئ داسې ولیکئ 3 جمع 2 مساوي ده په 2 جمع 3. پام مو وي چې موږ دلته ځواب نه پیدا کوو. غواړم ووایم هر څه چې 3 جمع 2 ده له هغه څه سره به مساوي وي 2 جمع 3. پوهیږو چې دواړه مساوي په 5 کېږي. تاسو کولی شئ جمع او تفریق یو ځای کړئ. تاسو کولی شئ داسې ولیکئ چې 6 جمع 1 مساوي ده په 8 منفي 1 چې کمیت یې هم مساوي ده او مقدار یې هم 6 جمع 1 وکیږي. ښه، د 8 منفي 1 حاصل ده. نو له دې کبله مساوي نښه دا معنا نه ورکوي چې یوازې موږ ته ځواب ووایي او یا هم عدد جمع او تفریق کړي. له مساوي څخه هدف دا ده هر هغه څیز چې کیڼ خواته شتون لري مساوي په هغه څیز ده چې ښي خواته هم شتون لري. دلته څو نورې موضوع هم لیکم. دا مو په پام کې وي چې د مساوي نښې په ګټه اخیستو سره په ځینو معادلاتو کې ویلی شو چې د مساوي نښه د دې لپاره کارول کیږي چې کوم یو سم ده او کوم یو ناسم. که چېرته ما داسې لیکلی نو دا به مې هېڅکله په لوړ غږ نه لوسته، یا که مې داسې لیکلی وای دا به سم و. دلته د کیڼ خواته 18 عدد شتون لري. او د ښي خواته 1 ده چې دغه یو بیل عدد ده. یا مونږ او یا هم هغوی د 1 او 8 ځای ته مو بدلون ورکړ. دغه 1 ده چې یو بیل عدد شمیرل کیږي. دغه دواړه سره مساوي نه دي. له دې کبله دغه کار سم نه ده. تاسو ځینې وخت څوک وینئ شاید چې د دې په څیر کار ترسره کړي مګر دغه مساوي معنا نه ورکوي. دلته 18 له 1 سره مساوي نه ده. راځئ چې مخکې لاړ شو. که چېرته ما دلته 9 منفي 3 جمع 2 منفي 0 لیکلی وای، دغه مساوي ده په 0 جمع 1 منفي 1 جمع 8. آیا دغه سم ده؟ ډېر ښه، راځئ ځواب ترلاسه کړو. د کیڼ خواته څه شتون لري؟ دلته وګورئ چې 9 منفي 3 په حقیقت کې 6 کیږي. جمع 2 کیږي 8 منفي 0 بیا هم 8 کیږي. ښه، که چېرته زه دغه محاسبه کړم مساوي په 8 کیږي. زه دلته لرم 0 جمع 1 وروسته د ښي خواته منفي 1 لرم. ښه، 1 منفي 1 چې پایله 0 کیږي. نو له دې کبله دغه ټول به 8 شي. 8 مساوي په 8 ده چې دغه یو پکې سم ده.
دا د لیکنې بله لاره ده. دغه -3 جمع 2 -0 نه کیږي بلکې 8 کیږي. دغه هم 8 ده. یو ځل بیا د مساوي نښه په دې معنا ده چې موږ د کیڼ خواته او د ښي خواته یو ډول مساوي څیز لرو. دلته یو بله بیلګه کار کوم. که چېرته ما دغه لیکلی وای، آیا دغه به سم و؟ شاید تاسو تېروتنه وکړئ که زه دغه یو دانه یو او یو دانه صفر سره یو ځای کړم، مګر داسې نه ده. دغه به تاسو ته د لس په څېر وي. موږ دغه کار ته څه نه زیاتوو. په دې ډول کار نه کیږي. دا به د یو جمع صفر په څېر وي چې یوازې یو کیږي. په داسې حال کې چې موږ پوهیږو که ووایو چې لاس مساوي ده په یو، دا مساوي نه ده. دغه سم نه ده. نو یو له بله مساوي نه دي. دلته یو بل ترسره کوم. فرض کوو موږ لرو او جمع یو مساوي ده په 3 جمع 4. آیا دغه معادله سمه ده؟ ډېر ښه. ممکن خواته څه لرو؟ 3 جمع 4 مساوي ده په 7 او 7 جمع 1 مساوي کیږي په 8. د دغه دواړو کمیتونه یو له بله مساوي نه دي. له دې کبله دغه یو له بله مساوي نه دي. زموږ کار ختم ده.